السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د ایډوب پریمیر لسمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو زده کوو چې څنګه کولی شو ویډیو کروپ کړو. یعنې بعضې ویډیوګانې داسې وي موږ سره چې د هغه ځینې ساحې زموږ نه وي په کار، هغه که مثال ښي طرف ته کومه ساحه وي اضافه وي غواړو هغه کرپ کړو، لرې کړو، او یا چپ لاس ته وي همدغسې بره لاندې کوم اضافه ساحې چې موږ سره وي او غواړو هغه کروپ کړو، لرې کړو، نو د هغه لپاره موږ له کروپ اپشن څخه یا افیکټ څخه کار اخلو. څنګه کولی شو؟ زه تاسو ته یو مثال در کوم. مثال زه راځم دلته ما سره همغه ویډیو ده چې موږ غوښتل د هغه بیکګراوند چینج کړو. نو زه دا ویډیو راخلم، دلته ډراپ کوم تر څو ما سره سیکوینس جوړ شي او دا ویډیو دلته ما سره راشي. اوس دا ویډیو ما سره راغی، زه غواړم د دې ویډیو نه بیکګراوند لرې کړم، خو د دې دغه اضافه ساحې زه غواړم بیخي کټ کړم ترې او یوازې کومه ساحه چې زما په کار وي پر همغه کار وکړم. مثال اوس دغه ساحه ده، دا که زه چیرته د دې بیکګراوند هم لرې کوم نو دا ورسره نه لرې کېږي، ځکه دلته یو څه ستونزه ده او دلته سوری راغلی او زموږ د ویډیو هغه ساحه لرې کېږي کومه ساحه چې یوازې دغسې رنګ ولري. همدغسې ځینې ویډیوګانې داسې وي چې یو طرف ته ساحه ډېره وي بل طرف ته ساحه کمه وي، نو د هغه لپاره مونږ د هغه ویډیو چې کومه ساحه ډېره وي هغه کروپ کوو او منځ ته یې برابروو. نو د کروپ لپاره هم مونږ راځو دلته ایروز باندې کلیک کوو، دلته راځو افیکټس ته او افیکټس کې مونږ راځو دلته ویډیو افیکټس ته. له هغه نه وروسته دلته مونږ سره یو فولډر دی یا یو اپشن دی یا پریسیټس دی مونږ سره د ټرانسفرم په نوم باندې، په دې به تاسې کلیک وکړئ. دلته مونږ سره کروپ په نوم باندې اپشن شته دی او یا تاسې کولی شئ، ما تاسو ته تېره ویډیو کې هم ویلي وو چې په لنډ ډول د کوم افیکټ نوم چې تاسو ته یاد وي هغه دلته تاسو سرچ کې ولیکئ نو تاسو له به دلته شو کوي. مثال درته لیکم کروپ، نو تاسې ګورئ چې ماته هغه اپشن دلته شو کېږي. راوبخلئ او ویډیو باندې به دلته پټ کړئ. له هغه نه وروسته به تاسې راشئ دلته خپل افیکټ کنټرولز ته او افیکټ کنټرولز کې به لاندې راشئ، تاسو سره به د کروپ چې کوم اپشن دي هغه به دلته موږ سره راغلی وي او اوس موږ کولی شو د دې نه استفاده وکړو. کروپ مونږ څلور طرفونه کولی شو، لیفت، ټاپ، رایټ اینډ باټم. بره نه سونه کروپ کول غواړئ نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه ورته اندازه ورکړئ. کلیک پرې ونیسئ، چې کله مونږ موس خوځوو نو تاسو ګورئ چې زموږ ویډیو دې ځای پورې کټ شوه، یعنې دغه ساحه کې اوس هېڅ هم نشته او د ویډیو چې کومه برخه وه هغه ترې لرې کړی شوه. همدا ډول رایټ ښي طرف نه غواړم لرې کړم نو دا راخلم او ډیروم یې. چې کله زه دا ډیر کړم نو تاسې ګورئ چې ښي طرف نه هم زموږ د ویډیو هغه ساحه کټ کړی شوه او دا ساحه موږ سره خالی پاتې شوه. بره ما سره اضافه ساحه ده، غواړم دا هم کروپ کړم، نو راځم دلته موږ سره ټاپ په نوم چې کوم اپشن دی دا راخلو او چې کله یې کروپ کوو نو تاسې ګورئ موږ سره دونه ساحه زما د ویډیو په کار ده. اوس باټم کې موږ سره دونه اضافه ساحه نشته نو باټم سره کار نه لرو او دا په همدې اندازه موږ سره صحیح ده. اوس چې کله موږ د دې ویډیو شاته بیکګراوند لرې کوو نو په ډېر اسانۍ سره او په ډېر صفایۍ سره لرې کېږي، ځکه موږ سره د بیکګراوند چې کومه ساحه ده ډېر موږ سره کمه پاتې شوه او دا به موږ سره په ډېرې اسانۍ سره کټ کړی شي. زوم دی موږ سره زوم چې کله په دې کلیک کې دا خپله سکرین سره برابروي، خو دا موږ نه استعمالوو ځکه زموږ د ویډیو چې کوم هغه اصلي حالت دی هغه موږ سره خرابېږي. همدا ډول فیدر دی، ایج فیدر، دا موږ سره عموما د کوم څلور کونجونه چې دی د دې لپاره ټرانسفرم لګوي تر څو دا موږ سره داسې ښکاره نه شي لکه تیز چې لرې شوي. زه راځم دې لپاره دلته یو بل عکس اضافه کوم تر څو په دې باندې موږ صحیح پوه شو. نو دلته زه راځم خپل مای کمپیوټر ته او دلته راځم. مثال ما سره دا یو عکس دی او دلته راوړم. نو زه راځم دلته کله چې فیدر اضافه کوم دې ځای نه نو تاسې ګوره چې زموږ د ویډیو کوم څلور ساحې دي هغه موږ سره داسې په دې شکل سره راځي. نو په دغه ډول تاسې کولی شئ د خپل ویډیو هغه اضافه ساحې هغه تاسې کټ کړئ او په کوم ډول یا په کوم سیسټم تاسو غواړئ هغه اضافه کړئ یا هغه جوړ کړئ تاسې جوړولی شئ. اوس که چېرته موږ دا کټ کړو یا دا لرې کړو یا دا پاک کړو دا موږ سره په ډېرې اسانۍ سره پاکېږي. نو دا موږ سره د کروپ اپشن. تر بیا چې راځم تاسې په خدای سپارم، تاسې زما چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کښې وکړئ. تر بیا د خدای په امان.